چیلم د غره په سر تازه کا چیلم د غره په سر تازه کا ما تماکو د مانیری راوړېدونه ګرانو کتونکو د عبدالله رخوا سلامونه قبول کړئ او دا هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یئ او څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د دې پاڼې مانې موږ سره شاعران مخامخ کیږي نو په دغه سلسله کې نن راغلي یو انور مانیروال صاحب خواته د هغه نه به تاسو ته شعرونه ریکارډ کوو نو د پیژنګلو محتاج نه دی موږ سره مخکې هم په پیج باندې تاسو سره مخامخ شوی دی او دغه شان هم لکه ډېر خلک یې پیژني خو بیا هم انور مانیروال صاحب تاسو د خپل پروګرام کې هرکلی وایم او خپله لنډه شان پیژنګلو د هغه خلکو دپاره وکړئ چې کوم لکه نوي یو کس نیم به وي د هغوی دپاره پیژنګلو وکړئ چې تاسو به نه پیژني. ډېره مننه د هر څه نه مخکې خو ستا ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسې آباد اوسې چې دغه یو سلسله تا روانه کړې ده د عبدالله خان پیج د لوریا نو دا نن سبا دور چې دغه د سوشل میډیا دی او دا سوشل میډیا چې دا ډېره هم توکې دی او دا په دې ټولنه کې ډېر زیات کار کولی شي ډېر زیات تبدیلی راوستی شي نو دا ډېر مهم دی او دا تاسو چې کوم کار روان کړی دی چې د خپلو شاعرانو ادیبانو خواله ځئ او د هغوی هغه پیغام خپل ولس ته رسوئ نو د شاعرانو په دغه کلامونو کې سي په دغه کې د مینې د ورورولۍ د اخلاص او دغه خبرې دغه خوږې خوږې خبرې د کار خبرې پکې هغې کې خوند ومي او پند هم پکې نو دا یو ډېر لوی کار تاسو کوئ ستاسو ډېره زیاته مننه کوم پیژنګلو تا خبر وکړه نو انور مې نوم دی او درس و تدریس سره وابسته یم په سکول کې ټیچینګ کوم ماشومانو ته سبق ښیم د هغې نه علاوه شعر و شاعري کوم او په دغه ټوله پښتونخوا کې چېرته چې پروګرامونه وي نو هلته کې ځان رسوو خپل ولس سره مخامخ کیږو شعرونه لیکو وایو هم ورته نو ستاسو بیا یو ځل مننه کوم چې دلته راغلی یو د خپل ولس سره مخامخ کړو. ډیره مننه انور مانیروال صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو ستاسو نه به یو څو کلامونه ریکارډ کوو مینوالو سره یو کلام شریک کړي ډیره مننه به وي. بس کلام به خپلو اوریدونکو ګل اوریدونکو ته وړاندې کومه چې په خوله ګلونه او په زړونو ډیر ګردونه ساتي په خوله ګلونه او په زړونو ډیر ګردونه ساتي د ښار ښاغلي مې په مخ بلا رنګونه ساتي او دلته بیکاره خلک نور په بره بره خیږي دلته بیکاره خلک نور په بره بره خیږي دلته د کار خلک شدېدلي ګریوانونه ساتي ډېر ښه دی ډېر ښه دی او زمونږ زلمي کفن په سر د قام د پاره وځي زمونږ زلمي کفن په سر د قام د پاره وځي زمونږ پیغلې هم په جنګ کې سنګرونه ساتي ډېر ښه دی ډېر ښه او دا خو انور دی چې چا هم زړه ساتلی نه دی دا خو انور دی چې چا هم زړه ساتلی نه دی دا خو انور دی چې بیا هم د خلکو زړونه ساتي ډېر ښه دی ډېر ښه دی او بل غزل شعرونه به ووایم چې په هر ماښام په هر سحر ما سره ګوتې کېږي په هر ماښام په هر سحر ما سره ګوتې کېږي د ژوند په لاره کې اکثر ما سره ګوتې کېږي ډېر ښه دی او زه پې سره د عقله نه پوهېږم نه رسمه زه پې سره د عقله نه پوهېږم نه رسمه په هر ډګر په ډېر هنر ما سره ګوتې کېږي ډېر او لوګه کتنده جهالت د نو زما دپاره لوګه کتنده جهالت د نو زما دپاره په دې وطن کې برابر ما سره ګوتې کېږي اوس خو په دې برخه کې چا سره لحاظ نه کوي اوس خو په دې برخه کې چا سره لحاظ نه کوي اوس خو په جار وایي انور ما سره ګوتې کېږي. ډېر ښه دی ډېر ډېره مننه ستاسو شعرونه خو جي زه ډېر وخت نه اورم زه لکه ډېر وړوکی وم چې ما به سکول کې ستاسو کتاب مې کتلی و چې هغه وخت کې ستاسو کتاب راغلی نو لکه ډېر کاپي وخت شو زه ډېر وړوکی وم نو ستاسو د کتاب څومره وخت شو او د شاعرۍ ستاسو څومره وخت شو آغاز ستاسو د
کوم وخت نه کړی دی؟ عبدالله خان داسې ده چې شاعري لکه د الله پاک یې ورکړی او دا الله پاک په انسان کې یو صلاحیت ورچولی. د ځینې خلکو هغه په وخت راښکاره شي، ځینو وروستو راښکاره شي هغه صلاحیت، او هغه بیا وخت سره سره هغه تجربو سره، مشاهدې سره، مطالعې سره هغې کې سیواوالی راځي، هغې کې نکار پیدا کېږي. زه چې سوچ کوم لکه زه د ماشوموالي نه په ما به په د سکول په کتابونو کې نظمونه چې وو په ما ښه لګېده، ما به په ترنم کې ویم، زما اواز داسې ښه، اوس خو ډېر خوږ نه دی، خو هغه ټایم به ما دا په ترنم کې وي او داسې به نعتونه چې وو هغه به م دغه کول. بیا چې دا جلسې به کېدې په دغه کې به دا نظمونه هغې له به مونږ تلو، هغه نظمونه په ما باندې ښه لګېدل. نو دا زه چې سوچ کوم نو لکه د وړوکوالي نه دا جراثیم موجود وو، خو بیا چې کله زه په لسم کې وم نو دغه وختونو کې څه لږ ډېر هغه شعر ما موزون که لفظونه مې برابر کړه او کافیه. بیا چې کله 11 جماعت کې ما داخله واخیسته نو زمونږ د اردو یو استاد و، هغه به په مونږ باندې ډایري لیکلې به مونږ شروع کړه چې تاسو د ورځې څنګه ورځ تېره کړئ، نو خپل خیالات لیکئ چې تاسو څه محسوس کړل. نو هغه ډایري چې بس مونږ شروع کړه نو هغې بیا لکه د لیک لوست طرف ته زما باقاعده توجه راوګرځوله. نو د دغه وخت نه بیا دا سلسله روانه شوه. او زما کتاب چاپ دی، د هغې نوم د ماته جانان ووایه، په 2014 کې هغه چاپ شوی دی. د هغې نه علاوه 2 کتابونه مونږه د مزدورانو په حواله چې څومره شاعري شوې وه نو هغه راغونډه کړې وه. په 2 کتابونو کې د یو نوم و تا ته سلام مزدوره او د بل نوم و تا ته انعام مزدوره. نو چې په مزدورانو باندې څومره شاعري په پښتو ادب کې شوې نو هغه مونږ راغونډه کړې وه، هغه چاپ کړې وه. او بل اوس نوی کتاب هم زما تقریبا تیار دی، خو لا کار هم پرې نه شروع کړی. نو خدای دې وکړي چې هغه هم کتاب راجوړ کړو، خپل ولس امانت دی چې ولس ته یې ورسوو. ډېره مننه جي. او ستاسو لکه مشاعرو کې او شاعرانو سره ډېره زیاته ناسته پاسته ده، مونږ ویډیوګانې ګورو لکه میډیاګانو باندې هم تاسو راځئ، ښه در باندې لګي چې یو میډیا والا راځي تاسو خواله او تاسو نه شعرونه ریکارډ کوي. او بالکل دا خو لکه په سر کې تا ته ما وویل چې دا یو ډېر زوردار ډېر پاورفل دغه دی د سوشل میډیا، دا ډېر کار دا د ذهنونه اړولی شي، بدلولی شي. نو دا خو یو ډېر ښه دغه دی او په ما باندې ښه لګي. زه چې شعر داسې شی دی، شاعر چې دې شعر ولیکي د ده دا خوښ شي چې دا دې ولس ته ورسي، دا دې څوک واوري، لکه دا پټېږي نه. لکه ډېرو خلکو داسې کړي چې دا شاعري ډېره وخته پورې پټه ساتلې ده، خو دا پټېږي نه، دا اخر به ځان راښکاره کړي. دا یو فطري دغه دی د انسان چې د شعرونه دې خلک واوري. نو دا خو ډېره ښه خبره ده. خو دغه کې یو عرض کومه چې زمونږ کوم د یوټیوبرز دي، دا کوم چینل یې کولاو کړي دي، یا د فیسبوک باندې چې کوم ملګري زمونږ دا پاڼې یې کولاو کړي دي او دغه شان انټرویوګانې کوي، نو لږ دوی له پکار دا دی چې لږ مطالعه وکړي، چې لږ د پښتو ادب او د شعر و ادب مطالعه وکړي، مشاهده وکړي، چې کوم داسې اهم نکتې دي چې په هغې باندې ځان پوه کړي، نو دا به بیا ډېر زیات خوند وکړي، بیا به معیاري ویډیوګانې به بیا مخې ته راځي. ډېره مننه جي، ډېره مینوال په تمه دي مونږ ګوري، نو که تاسو ورته یو کلام ووایئ ډېره مننه به وي. نو شعرونه به ورته نور هم ووایم که نه، چې غلی غلی وایي او ښه ولې نه، غلی غلی وایي او ښه ولې نه، ما ته ښکلی وایي او ښه ولې نه، او نه منل پرون پکې یو تن ګورئ، نه منل پرون پکې یو تن ګورئ، نه نیکلی وایي او ښه ولې نه، او ذهن راته وایي مخې مه ګوره، ذهن راته وایي مخې مه ګوره، زړه داغلی وایي
او ښه ولې نه او هر یو سور د نه رټ لګولی دی هر یو سور د نه رټ لګولی دی هر یو پلی وایي او ښه ولې نه او وی چې با اختیاره وایي هو ها نه وی چې با اختیاره وایي هو ها نه پس ښاغلی وایي او ښه ولې نه او نن یې په اوږدو اوږدو زلفانو کې نن یې په اوږدو اوږدو زلفانو کې ګل ټومبلی وایي او ښه ولې نه او خدای وهلی وایي ځه مړه ورک شه خدای وهلی وایي ځه مړه ورک شه خدای بخلی وایي او ښه ولې نه او ته چې ورته څه وایې نو ستا انور ته چې ورته څه وایې نو ستا انور دم ختلی وایي او ښه ولې ته چې ورته څه وایې نو ستا انور دم ختلی وایي او ښه ولې نه ګرانو کتونکو تاسو به د انور مانیروال صاحب شعرونه اورېدلي وي او ډېر خوندونه به یې ترېنه اخیستي استاد شاعر دی او ډېر لرې لرې پورې مشاعرو له ګرځي او ډېره زیاته مننه یې کوم یو ځل ورته بیا هم ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو او ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان